یو صحت عامه دې دوه برخو کې باید تنقیص نه وي، که دفاع کي، که داخله کي، که نور کي، هغه الحمدلله ټول ولس امنیت هم په سترګو ویني، اسلام هم په سترګو ویني، نو ټول ولس د دغه نظام اصلاح غواړي، خو د دې نظام له منځه تلل نه غواړي. اصلاح یې کم غواړي، دماغه څوک د اصلاح نه غواړي چې همداسې سرګردونه دې روان وي چې څه کوي ښه کوي. دا اصلي کې د افغانستان دښمن هم ده، د امارت دښمن هم ده، د اسلام دښمن هم ده. بیا یو چا ټول هم وکړه مجلس کې ځکه دا خبرې رسېږي هغه ته چې موږ به د لغمان د تعلیم و تربیې سره به ترکیز نه راولو. دلیل هم ویلې چې هر ولسوالۍ کې زموږ 300-400 کمبود لرو، هغه پوره شي، هغه چې نه پوره کېږي باید نور خو تنقیص نه شي. نو د ما د ټولو مشرانو نه، شیخ صاحبانو نه، تاسو نه، ځوانانو نه هیله ده چې ما دا غږ ورسوئ او هر ځای ته ورسوئ، مشرانو ته ورسوئ، کشرانو ته ورسوئ. لغمان او نور ولایت فرق لري. اکثره ولایت د افغانستان سرحدات لري، اکثره ولایت دونه مځکې لري چې موږ تاسې ټول کله یو ونه ځمکه نه لري، چېرته یو کس لري. زموږ لغمان کې څوک 12 جریبه ځمکه ولري هغه خام وي، ټول 2 جریبه، 1 جریب، 3 جریبه څوک یې نه لري. نو تجارتي کوم ملک سره موږ نه پاکستان، نه ایران، نه تاجکستان، نه قزاقستان، نه چین هېچا سره سرحد هم نه لرو. د موږ ټول کاروبار په دغه قلم او په دغه ده. نو دا د موږ قلم کې تنقیص باید رانیسي، که تضعید راځي ډېر ښه او که نه تنقیص خو باید رانشي. او انشاءالله چې ته به راځي موږ د لغمان کوم چې د تعلیم و تربیې مسؤلین دي، خصوصا رئیس صاحب یې دم دغه غږ کې دا زه اوس دلته وایم همدا شی رسولی، داسې مرجع کې دا بدرګه کوي. نور انسانان دي هر چا کې کمی او بیشي وي، موږ نه ملایق یو، غلطیانې به وي په اسلامي امارت کې، نه صحابه یو چې رسول الله په سترګو لیدلی. صحابه و کې ګوره تاسې وینئ چې رسول الله اسلام ښځه راجم کړې، رسول الله اسلام شرابي په درو وهلی، قرآن کې آیاتونه راغلي. نو اوس به محمد و محمود پکې به یو څه وي، زه به غلط یم، بل به غلط وي، خو من حیث ټول امارت من حیث صف غلط نه ده. ته ځان سره بلستر کې سوچ وکړه چې دغه نظام خدای ناخواسته تغییر کېږي، د بدیل څه شی راځي؟ همدا شی راځي، که دله ښه راځي، که دله بدتر راځي، ته به خپله فیصله وکړو چې څه به راځي. لکه پرون برهاني صاحب ویلې چې 21 کاله دلته هغه کار څه وایي چې نور خو لا پرېږده، برهاني صاحب له وړاندې لانګړه موږ ته له تیارونه په همدې لغمان په ټول 40 ولایتو کې هغه 360 تلویزیونونه راډیوګانې خو پرېږده، وړې وړې راډیو یې راخطا کړې او هغه سولر یې ورته ویل. موږ اوس سولر وپېژانده، هغه به د لمر نه چارج اخیسته، نه یې بالټین خوړلی، نه یې برق ته ضرورت. تیارونه یې راوغورځولې. د افغانستان نفوس 40 میلیونه د ښځې، نر، ماشوم، زنانه، دوی 80 میلیونه خالي راډیوګانې له غله راغورځولې له تیارونه، چې اوس هم ډېر ورو کې تاسې وینئ پیدا کېږي. اچولې چې کوچه یې راواخلي، زنانه یې واخلي، ماشوم یې واخلي، او ټول کار ورته همدا و چې د موته اخلاق، د موته بچی، د موته معاشره دا خراب. نو موږ او تاسې مسلمانان یو، نورې خبرې نه اوږدوو، صرف هم دومره غواړم طریقه هم ښیم چې دا کوم لم کلوزر، دا کوم ډبل ډبل ماشونه دي موږ د رئیسانو، موږ 3 رئیسان لرو، داسې ریاستونه هم دي چې 1.5 لک افغانۍ هم معاش، اویا زره نه خو کم معاش یې نشته. تنقیص کوي په معاشونو کې محترمه، تنقیص وکړو، کسان نور هم زیات ونیسه، ځکه دښمنان درپسې دي، کله د یو نامه بدناموي، کله د بل نامه خلک درله خفه کوي. اوس ته رالګېږې ته ځکه دښمنان درپسې دي، کله د یو نامه بدناموي، کله د بل نامه خلک درله خفه کوي. اوس ته رالګېږې ته اوس تنقیص کوې، نو د دې تنقیص سره باید هېڅ چې څوک د اسلامي امارت خیرخوا وي هغه باید موافق نه شي، هغه وایي ورته بدیل لارې جوړه کړه، درته بدرې کوي. دا کوم معاشونه چې دي، دا ډبل دا زری لمکوزر چې دي،
تقریبا 1,000 لمپروزر منځري لرو دا دې ودرول چې دا دې خرڅ دغسې تجار ته دې ورکړي تجار دې سرې سترګې پکې ګرځي ځکه ګټي را ګټي ګرځي دي زه څه کوم چې زه لمپروزر کې ګرځم زه دا رکشو کې څوک وګرځي نو زما انسان به چې رکشا کې وګرځي په باسکل وګرځي کم کاري خدای هم پرې کوي خلک هم پرې کوي د خلکو سره به مینه محبت وي نور خبرې وکړو نه الله تبارک وتعالی دې تاسو ته اجر درکړي چې دغه خبرې هر چا ته ورسوي او حق یې ته ورسوي اسلامي امارت انسانان دي کله کله بیا بعضې خلک چې دا خبر کوي چې موږ خپله ډېر ښه پوهېږو دا سوال دې وکړي چې ته به ډېر ښه پوهې که انبیا علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر ښه پوهې که ته دی ضرور تاته جواب کوي چې نه رسول علیه السلام ورته وایي چې رسول علیه السلام ته الله پاک وایي وشاورهم فی الامر وامرهم شورا بینهم ته مشوره وکړه خپلو کسانو سره چې پیغمبر ته وایي ته سر افلاس که کلي افلاس شي اوس ته وایي چې موږ ډېر ښه پوهېږو چې پیغمبر ته وحی راته او صحابه به دا پوښتنه کوله چې دغه نظر دې تا ده که وحی سره دې چې رسول الله سلام څه ویلي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى وحی خفي وحی جلي خو بیا مطلب چې ویلي چې دا جلي وحی نه ده قرآن نه ده ما نظر ده صحابه به ورسره بیا خپل نظر باندې کوه لکه دوه مثال یې ووایي پیغمبر علیه السلام چې مدینې منورې ته لاړه لکه موږ چې دا تاکبوري ورته وایي هلته صحابه وو دا د خرماو شاخونه وهل هغه القاح کېږي او بیا نو هغه کې خرما ډېرې په دې کال پیغمبر علیه السلام چې مهاجر شو وایي دا څه کوي دا لوی لوی شاخونه وهئ دا مه وهئ پیغمبر علیه السلام فکر دا و چې لوی شاخ ډېره مې وکړې دی اوس کمۍ لکه چې دا تاکبوري مونږ کوو هغه وویل چې شاک ویو چې وایي نه وهل کله چې کال پوره شو چې درمن حاصل راځي نو پیغمبر علیه السلام یې پوښتنه کوله چې څونه حاصل دې وشو ده ویل 2 خرواره پروس کال یې څونه سوي وو 4 خرواره هغه نه یې پوښتنه وکړه څونه 6 خرواره اوس څو سوي 3 خرواره ولې صحابه ویل چې یا رسول الله تا مونږ د غیره منې کړلو چې دا شاخونه مه قاطعوئ نو مونږ یې تا خبره ومنله پیغمبر علیه السلام بخاري شریف کې حدیث کې ویل چې تاسو د دنیا په کارونو کې له ما نه ښه پوهېږئ اوس دنیایي کارونو کې امیر المؤمنین د موږ د سترګو تور د زړه سر او د سر تاج خو په بانکي سیستم کې که زه قسم وکړم چې دغه مامور ته معراف کې تکړه ده خو دا دا د توهین هم نه ده دا تکړه ده انجینر کې تکړه ده ډاکټر کې تکړه ده خو دا شیخ الحدیث ده چې دې په کارو کې تکړه ده تقوا به زیات تیار ده نو زه تاسو ته دا وایم دا توهین نه ده د چا کوم ځای کې د ډاکټرۍ خبرو د انجینرۍ وه چې هغه ویل چې زه پوهېږم ورته وایي صحیح ده ته په دین پوهېږې خو تا ورته رګ ستن ده د غوښې ستن چې رګ کې وکړی فوراً هغه مړ کېږي انسولین چې رګ کې وکړو نو ته به وایي زه نه پوهېږم چې موضوع دا ده زموږ مسلمانانو خبرې رانه وکړې چې مسلمانه کوو